مونږ منو چې طاهر خان یو ښه انسان دی، د پښتنو نوم یې په هر ځای کې اوچت کړی دی، د پښتنو دپاره د هر قسمه منډه تله والې ده. خو دا دویمه درېیمه ورځ ده مونږ چې کله فیسبوک کولاو کړو د طاهر خان باره کې ډېر غټ خلک دي چې هغه دا ویډیوګانې جوړوي چې طاهر خان ډېر غټ ظلم را شروع کړی دی. نو جی بالکل ځکه چې د طاهر خان په هوټل کې د 20 والا روټۍ چې ده نو دا په 55 ملاویږي، د 50 والا بوتل اوبه چې دي دا په 130 ملاویږي. داسې ډېر شی نه دي. ښه د دې هر څه نه علاوه بیا 300 400 200 روپۍ دا د پسې اضافي ټیکس راځي. نو آخر دا ولې داسې کوي پښتنو ځان سره؟ دا زه طاهر خان ته ګناه نه کوم، نه زه د طاهر خان هوټل ته ګناه کوم، دا زه د خپلو پښتنو ته ګناه کوم چې یو سړي له دومره مخه ورکوي، دومره مخه که نه چې بیا در باندې هغه د پاسه سورېږي، بیا دله طریقه نه درځي چې اوس مونږ څه وکړو. اوس هغه له تاسو دونه مخه ورکړې ده چې دا تاسو هېڅ هم نشئ کولی، ولټه هغه تاسو باندې سورېږي. اوس هغه تاسو ځان ته دونه پلار کړی هغه چې اوس څه وایي هغه به تاسو کوئ او هغه به تاسو منئ. نو ویډیو مې په دې وجې نه جوړه کړله چې خپل یې وګورئ، نورو ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې دا دویمه درېیمه ورځ ده ډېر زیاته غوغا جوړه ده. هر یو سړي بیل اخیستی او په سوشل میډیا باندې د ویډیو جوړوي، په سوشل میډیا باندې ورکوي. نو ګورئ داسې کار وکړئ که نه وایي اتفاق مې برکت خیر، اتفاق کې ډېر غټ برکت وي، اتفاق پرې وکړئ. یو لسته ورځ یو لمځئ چې هوټل هر څه کیني په ځای باندې، بیا به درته په خپله پته ولګي، بیا به د 20 والا نان چې دی هغه به دی په 10 روپۍ خرڅوي، د 50 والا اوبه چې دی به دا به په 10 خرڅوي. نو ویډیو خپله هم وګورئ، نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. هسې ګیلې د چا نه مه کوئ، کوم سړي چې ګیلې کړي هغه ټول عمر ګیلو ته پاتې صحیح سره دومره شیر کړئ، دومره چې هر یو کس ته پته ولګي او د ده د هوټل نه مکمل بایکاټ وکړي چې د ده هوټل ته هېڅ څوک هم نه ځي.